او د بچو نه ورته تکلیف دی، د خپل الواد نه ورته تکلیف دی. پلاران یې وجړول، میندې وجړولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره مبارکه ژبه ده. او نبی علیہ السلام خیره شروع کړله، وی رغم انفه، پوزه دی په خاورو کې ککړه شي. بیا یې وی رغم انفه، پوزه دی په خاورو کې ککړه شي. بیا یې وی رغم انفه، پوزه دی په خاورو کې ککړه شي. صحابي راغی، من هم دا څوک یادې د الله حبیبه، دا خیرې ته چاته کوي چې پوزه دی په خاورو کې ککړه شي؟ وی من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما. دا خیرې هغه چاته کومه چې څوک مور او پلار یو یا دواړه په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت دې اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي، د دې پوزه په خاورو کې ککړه شي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم. په دنیا کې د دنه بدبخت انسان نشته چې مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې دی عمومي او دی دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي. دا خو شکر وباسه چې سپین ږیری پلار دې شته دی، شکر وباسه چې کور کې د یوه بوډۍ مور شته دی. ما نن بچې تپوس کوي، مولوي صاحب ته وایي چې پلار د جنت دروازه ده؟ ما ته وایي، زه وایم زه نه وامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د دواړو جهانو سردار فرمایي، پلار اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی. ښه، د مینز دروازه وی که ضایع کوي او که ځان لی محفوظه کوي، ستا خوښه ده، ستا خوښه ده. نو دا پلار د جنت د مینز دروازه ده. دا ته چې ورسره په ترس ګرځې او دا ته چې ورته برن برن ګورې، دا ستا د جنت مینځنۍ دروازه ده، که ځان له ضایع کوي او که ځان لی محفوظه کوي. دا هغه پلار دی چې د دواړو جهانو سردار فرمایي، قال النبی صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب په رضا د پلار کې ده او خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی. پلار خوشحاله او رب خوشحاله دی، پلار خفه او رب در نه خفه دی، رب در نه خفه دی. نن پلار او مور ته د ګاونډي نه تکلیف نشته، ښه، د رشته دار نه تکلیف نشته. ښه، نن چې مور او پلار په سرو سترګو جاړي، دا د نافرمانه اولاد د لاسه جاړي. ښه، دا د نافرمانه اولاد د لاسه. د سپینګیري پلارانې وجړول، دا قیمتي میندې وجړولې، وی جړولې. دې دې نه روڼئ د لیلة القدر شپه، ښه، دې دې نه کیني اعتکاف ته، ښه، هسې دې ځان نه ستړی کوي، ځان دې نه ستړی کوي، ځان له دې کور کیني، نه دې کیني اعتکاف ته، نه دې کوي عبادت د لیلة القدر په شپه چې کور کې مور جاړي او دې جومات کې عبادت کې سلی کوي. پلار خفم لاس دی، د پلار وړه اسویلي کوي او ته په جومات کې ناسې عبادت کوي. دا عبادت ته الله نه قبلی. ښه، جبریل امین راغی د اسمان نه او نبی علیہ السلام ته داسې کېناست، مخامخ ګوډې ورته داسې مخامخ کړي، داسې یو بل ته دواړه بالکل سیده ناست. دغه ټیم کې جبریل امین تپوس کوي، د الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ صحابه پیژندنه چې دا جبریل امین دی، ځکه سپینې جامې وي او تک تور ویښتې وو. جبریل امین به د انسان په شکل کې راتو، نو صحابه پیژندنه او نبی علیہ السلام ته داسې سیده ناست، زنګنان یې داسې د نبی علیہ السلام زنګنانو ته برابر کړل. وی د الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام ورته مل مسئول عنها باعلم من السائل، قیامت باره کې چې څنګه تا ته پته نشته داسې ما ته نشته، قیامت نه یم خبر. وی د الله حبیبه د قیامت نښه راته وښایه. جبریل امین تپوس کی او د امام الانبیاء نه کی، دواړه یو بل ته مخامخ ناست، زنګنان یو بل ته سیده یخي، دا تحیات په شکل کې ورته داسې ناست دی. امام الملائکه د امام الانبیاء خواله راغلی، په تحیات کې به نه کیني، د دواړو جهانو سردار دی، داسې ورته ناست. وی نښه د قیامت څه ده؟ د قیامت نښه څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه ورته وختل، وی ان تلد الامة ربتها، ان تلد الامة ربتها، چې وینځ راولګي او خپله آقڼه وزیږي. په لنډو مطلب یې دا دی چې مور په معاشره کې مور ذلیله شوه، دا د قیامت نښه ده، بس چې مور ذلیله شوه. نن هو کورونو کې د میندو حالات وګورئ، د میندو حالات وګورئ، د روجمات ټیم به او د مور د سترګو نه اوښکې بهیږي، د نافرمانه اولاد ده. دا اوښکې به دې په بله واړي، په بله په بله په بله، دا اوښکې به دې ملا ماته کي، ملا ملا. د هرې ګناه بدله
الله په آخرت کې ورکوي. دا د ځان سره ولیکئ چې د مور او پلار نافرمانی د دې انتقام به الله په دنیا کې علي په دنیا کې. ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و که نه؟ د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک دی او ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ یا ابتی ای زما بابا، یا ابتی ای زما بابا. پیغمبر دی خو یې ګورئ چې پلار ته دعوت ورکوي بې ادبي ونه شي چېرته، د ادب لحاظ به کوي. ګورئ پیغمبر ته حکم دی چې د مشرک پلار سره خبرې کوي نو په ادب به کوي. نو بچې وایي ما سره پلار په ادب نه کوي نو زه هم ګوره که نه. ابراهیم علیه السلام وایي یا ابتی ای زما بابا، بیا وایي یا ابتی ای زما بابا. دا د مینې او د محبت لپاره 4 ځله یې ورته ویلی دی. بیا ورته وایي یا ابتی ای زما بابا، بیا ورته وایي یا ابتی ای زما بابا. دسی مکوا دسی مکوا. نو آخر کې ورته پلار څه وایي یا ابراهیم ای ابراهیمه. داسې نه وایي چې ای بچوړیا ای زما بچیا، وایي یا ابراهیم ای ابراهیمه اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ای ابراهیمه سنگسار به دې کم ګورې او به دې شړم زه زما د مخې نه ورک شه. د ابراهیم علیه السلام وایي یا ابتی او پلار وایي یا ابراهیم. نو پلار تخپل ته وایي یا ابتی. نو چې کله ابراهیم علیه السلام خپل زوی علالو خپل زوی بیا علالو نو بچی ته وایي بچیا ګورې دا ډېر ګران کار دی، دا الله حکم دی. نو بچی ورته څه وایي؟ وایي یا ابت افعل ای زما بابا. نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویلي یا ابتی. نو نن خپل بچی خپل پلار ابراهیم علیه السلام ته وایي یا ابتی ای زما بابا ای زما بابا. تا چې نن پلار ته ووایي چې زما بابا، بچی به درته وایي چې زما بابا. چې نن دې پلار ته ووایي چې سپیا، که بچی درته سپی ونه وي ماله به نوم بدل کړي. نوم د یو لوی عالم نه مې اورېدلی و، د یو لوی عالم نه. وی زما پلار راته خبره کوله چې ووتلمه نو خپل بچی پلار را پرځولی دی، داسې ګوړې په دې دغه باندې ماتې کړي دي په دې پلار. وایي چې پلار مې که نه چل مې درته ښوونو، پلار مې نو. وی ما ته هغه بچی داسې روچت کړم چې بس که نور ورته څه چل ښیي. وی زما پلار خبره کوله چې زه ژوندی وم، زما په ژوندانه دقه بچی نه و دا پلار چې را پرځولی. وی چې دی خپل بچی را پرځولی و ګوډې پې ماتې کړې وې، زه پې ورغلمه. وی چې پلار مې که نه چل مې درته ښو. ما ته دا بچی لر کو دی مې د مټ نه ونیو. ما چې یاد دې شوې چې او یاد مې شو. ما چې سول دې برابر شو په دې ځای دې په خپل پلار ګوډې ماتې کړې وې، نن پې په هغه ځای باندې خپل زوی ګوډې ماتې کړي دي. زه درته وامه ستا بچی راشي ما ته وي ما ته دعا وکړه. نو هم زه نه کوم تا ته ما نه دعا ماله. وی ولې وام کور کې دې مور شته وی ما بیا ما ته د دعا مه وایه، ورشه کور کې دې مور ته ووایه. پلار دې شته کور کې وی او زه ورته وم زما دعا چرته ستا د مور دعا ته نه رسي. ما ته وی مولي صاحب ته عالم یې. زه ورته وم ټیک ده چې ما علم کړی دی خو زما دعا ستا د مور دعا ته نه رسي. ته چې زما مخ ته ګورې تاله الله اجر درکوي، خو چې کور ته ورشي او د مور مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي. زوام ځوانانو په سکمو الفاظو زه تاسو ته ووایم لکه څه درته ووایم. زم تله خپئ چې کور کې د داسې پلار شته چې مخ ته وګوري او الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي. کور کې د مور شته چې مخ ته وګوري او د یو حج قبول شوي اجر. بیا به ما پسې راشي خو بیا به بابا نه بیا به بیبي نه ما پسې به راشي چې مولي صاحب داسې مخ شته چې زه ورته وګورم او مال الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي. زه به درته وامه چې هغه نشته. نو ته به وایې ماله پیدا که زه هم هغه پلار و که نه هغه مور وه که نه زه نه یم. نو زه نه یم. 20 پیرې زما مخ ته ګوره، 20 پیرې د عالم مخ ته ګوره، خو هغه د یو حج قبول شوي اجر چې پې بیلاوېدو هغه د پلار مخ و. د پلار مخ د مور مخ و. اوس نشته کور کې نشته. بیا به دا کور لټ په لټ وګوري، پیسې به در په لکونو به یې راوړې، پیټۍ به ډکې کې. خو وایي به خدایه نو چې هغه مخ نن ویو ما ورته کتلی وې چې نن مې د مور هغه مخ ویو ما لیدلی وې. زه وامه ناجوړه دي او په کټ کې دي. وایي خدایه زه به یې خدمت کومه، زه به یې بولو به راسته ولاړ یم، خو چې کور ته رادنده شم چې د پلار په مخ مې نظر لګي خدایه. او کور کې مې یو موري چې زه یې داسې دې مخ ته وګورم دا ملکه مور مې خدایه مه ضایع کوي، خدایه دا بوډا پلار مې مه ضایع کوي. نو چې د چا نه والدین خپئ مه کوئ په لیلة القدر عبادت. مور بخیری کې او ته به جماعت کې ناست رب به رضا کې نه دا خوبونه مینه دا خوبونه مینه. ډېر خلک دی چې په بار ډېر ښه دي لکه
لاری بجوړي کوسی بجوړي یتیمانانو خیال بساتی زورتم دا خسړی توپ دی الله ته نه دی قبول صحابی راغه نبی علیہ السلام ته فرمای من احق بحسن صحابتی زه خسلوک کوم د چانه شروع وکما چې خسلوک کوي د چانه به شروع کوي وی کړمبې دی مور لورش لار بړومبې نه سمای ښه د ګاونډي خیال بړومبې نه ساتي ښه د رشتہ دار خیال باول لومبې به شروع د مور نه کوي نستانه مور خپي او بار لاري جوړو ما یتیمانان نام اسی بلیږي مکه و پلاهی کارونه وی مور لورش هغه ورته وی ثم من بیا په مور پسې په دویم نمبر وی کا مور بیا مور وی بیا مور وی بیا وی ابو کا بیا پلار دی درې ځله نبی علیہ السلام وی مور ولی دی مور دسی درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلی نه دی ښه یو تکلیف چې مور برداشت کړي دی نو هغه تکلیف د حمل دی بچیا ته د مور په ګېډه ګرځولې بچیا ته مور ته وګورو ته بچیا دی مور ته اتو نخه میاشتې په دې ګېډه ګرځول د هغه وجود دی چې دې کې به ته دې مور په دې ګېډه ګرځولې بچیا ته نن د دې مور ګېډې له لته را پرېږدې ته نن دې مور ته سپی وایي او سوچ نه کوي چې دې ته په ګېډه ګرځولې اتو نخه میاشتې تا د دې په ګېډه کوي